تاسو دا سوال وکړئ چې د 11 سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلی شي په سیاسي لحاظ سره چې په یوه غریب ملک باندې د 80 ملکونه راټول شي. د 11 سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغه ټولو د امریکا نشنلیټۍ درلودلې. په امریکا کې د هغوی رزیدنټشپ جوړ وه، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم یې په امریکا کې کړی وه، اسلحه یې په امریکا کې پیدا کړې وه، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی وه، ایرپورټ یې د امریکې استعمال کړی وه، سیکیورټي د امریکې ورماته کړې وه. د هغې د سیکیورټۍ نه، د هغې د پولیسو نه، د امریکې په کارډونو باندې، د هغې په نشنلیټۍ باندې، د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارتمانونه ونړېدل چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود و په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل و په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکې باید د امریکې د سیکیورټۍ نه اخیستی وه چې تاسو ولې سیکیورټي ناکامه وه چې دا تیاره در ځینې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بي آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وی چې ولې تاسو نه د خلک تیر شول د تاسو په خر باندې. د دې انتقام باید د امریکې د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وه چې دوی ولې سیکیورټي ناکامه وه، د امریکې په تیاره باندې د امریکې برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکې افغانستان ته اعلان د جنګ کوي، او بیا یو ملک هم نه دنیا 80 ملکونه راټولیږي د امریکې د جنګ دپاره. هغه نښه ده کې رښتیا وي چې په افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې په دعوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي د هغه حقوقو ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم. د ملا عمر او د طالبانو په دې قضیه کې که جرم وي، خو همدغه جرم یې دی چې اسامه یې امریکې ته نه دی سپارلی. نور خو په واقعه کې زموږ دخل نه دی که نه. دغه کوم کور چې مونږ یو اسامه نه دی امریکې ته ور ونه سپارله، امریکې 700 کسان بندیان په ګوانتانامو کې، د ټولو دنیا د ملکونو بندیان په ګوانتانامو کې په غیر قانوني او غیر دستوري شکل باندې، په غیر عیني شکل باندې د 8 کاله په جیل کې وساتل، او هیڅ دنیا ملک ته یې ونه ساتله. چې امریکا د 700 کسانو د ساتلو په جیل کې حق لري او هیڅ دنیا ته یې نه ورسپاري، آیا موږ دا حق نه درلود چې یو اسامه په افغانستان کې وساتو؟ خبر دا نه وه، دا دومره لوی جرم نه وه چې دنیا ټول 80 ملکونه د افغانستان د جنګ دپاره د اسامه په خاطر تیار شي. خبر دا وه چې افغانستان د جهاد د کامیابۍ مرکز ګرځېدلی وه، هلته مجاهدین کامیاب شوي وو، او د مجاهدینو په ځای باندې طالبانو اسې اسلامي امارت جوړ کړی وه چې په هغې کې د امریکې خواهشات او آرډرونه فرمایشات نه منل کېدل. کله چې هلته ملا عمر د امریکې خواهشات ونه منل، امریکې په افغانستان باندې اعلان د جنګ وکړه. د دې جنګ نه مطلب دا وه چې هغه ډله چې د اسلامي نظام جوړولو تصور لري، هغه ډله چې دا تصور لري چې اسلام تر شا باید خپله توره ولاړوي، هغه ډله چې دغه تصور لري چې موږ په دنیا کې آزاد ژوند کوو، د اسلام شریعت نظام په زور جوړوو، دغه ډله ختمول مطلب و. غربیانو د قرنونو نه مسلمانانو ته دا تصور ورکړی و چې په جومات کې دې واز کوه، تبلیغ دې کوه، چنده ټولوه، او مسلمانانو خدای وبخیر جومات ته چنده واچوئ، د خپلې لکڼې څه ووځي او د خپلې لکڼې څه راشي. مسلمانان یې په دې تصور اموخته کړي وو. غربیانو کله هم داسې مسلمانان نشوی تحمل کولی چې خطیب د کلاشینکوف سره په منبر کینی او امام د کلاشینکوف سره امامت وکړه، او دغو سره د خلافت تصور وي، هغه د نهی عن المنکر کوي، هغه د اقامه د حدود کوي، هغه د په جهاد باندې من حیث فریضي ایمان ولري. جنګ په دې شروع شوی دی ورونو. د مونږ باندې چې د ټوله دنیا راټوله شوې ده،
دا د جهادي تصور په وجه باندې راټوله شوې ده. کوم تصور چې په دنیا کې ختم و او په افغانستان کې دا تصور خدای ژوندی کړ. د همدې په خاطر امریکایانو ډېر کوشش وکړه چې زموږ مجاهدینو ته د پیسو په بدله باندې او د امتیازاتو ورکولو په بدله باندې وایخلي او د ځان سره یې ودروي. او متاسفانه چې زموږ د جهاد مشران هم په دې خیانت او په دې جرم کې د امریکایانو سره شریک شول او دنیاوالو ته یې دا سند ورکړه چې دغه جهاد چې وه د امریکې په مشوره شروع شوی و او په مرضي شروع شوی و او دا جهاد امریکایي جهاد و. هغه د نتیجه امریکا او ریګن واخیستله. امریکایانو جهاد ته تروریزم ووی او مجاهد ته یې تروریست ووی. د اسلحې استعمال د اسلامي نظام د راوستلو دپاره دې ته یې دهشتګردي او انتها پسندي وویله او د جهاد په خلاف باندې عام تبلیغاتي عسکري او مطبوعاتي جنگ شروع شو. دا جنگ زیات فشار په میډیا باندې درلودله او د میډیا د لارې خلکو ته دا تصور ورکړه چې کوم کسان چې ټوپک ګرځوي تروریست دي او کوم کسان چې د زور خبره کوي هغه انتها پسند او دهشتګرد دي. او دغه تبلیغات متاسفانه د یو تلد علماو په واسطه باندې یا د جهل په نتیجه کې یا د طمع په نتیجه کې یا د ډار په نتیجه کې داسې سکوت پې وشو چې چا هم دنیا ته دا خبره ونه کړله چې تروریزم خو جهاد دی. ته څه ته تروریزم وایې؟